واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا کللی په فکر او په عزم د دعوت د هغو جاهلانو خواته د کامیابی پیغام یې وړي په شنیت د لویو ناپوهانو خواته په ډېر امید سره یې وکړي چې رحلت د دین د دشمنانو خواته ورسره څه وکړل هغو درندګانو ثابت د صفا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا په هغه قوم کې درې مشهور مشران مشهور هوښیاران یاد د علاقه داسې ښاغلي سرداران په نوم باندې پوهان یادېده لیکن خو اصل کې بېشکه احمقان د پوهې پر میدان یادېده ورغلی هلته و امام د مرسلانو ور یاد یې کړل دا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا ورلر وريکي دعوت د ښکلي دینه بیان یې کړی ښېګړي د دین ډېر یې په مینه محبت ورته ښکاره کړی څرګندې ملغلرې د دین تر لمر روښانه یې صفا په وضاحت ور وښودې خبرې د دین ورکړی جواب هغه نه اهل جاهلانو انکار یې کړ رښتیا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا هر یو ورکړل دا رنګ جوابونه یو په استهزاء وویل چې ته نبی یې ویې کړل داسې لفظونه دویم په برملا وویل هیڅ په کار نه دي کول ستا سره سوالونه دریم هم ورته دا وویل سوالو ما یسالک معکل سردارانو ښکاره د برملا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک
رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا بیا پاک رسول وعام خلق ته ویلا بللی د اسلام پلوری د جهالت لا تاریکیو یہ استلام د پاک رب د انعام پلوری دا د غفلت او د ظلمت لتور تمام د حق خلی نظام پلوری قبول نکړل بے رحم انسانانو صادق او صفا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا هغه سرکشو ویل رسول الله ته چې وزز مجله دغه ښاره زموږ له کلي نه بیرون سور زولاړ سه بیا رانسې پر دغه لاره چیرې چې ستا زړه وي هغه لوري ته درومه خالی کړه ژر زموږ د یاره مایوس روان سولو غمخور د امتیانو نیمګړې نیمه خوا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا بیا ستمګرو ورپسې کړل هلکانه پکانو یې وشتلی نبی د دغو خلقو لوحشت او بربریت پوینو کی لړلی نبی لجپا کارو خلخوارانو په حسرت روانو نازولی نبی چې کله امن سول دې شرر کسانو اوس ګوري دو په واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا پاک رسول وکړل دعا په دغه شان ویل یا سبحان ربا چې راضی او خفن یې لمانا قادر مهربان ربا رضا دی غواړم غفار رب المنانا حافظ علی شان ربا پروا منستا پاستم د جابرانو د ډکل معنا واقعا پروا منستا پاستم د جابرانو د ډکل معنا واقعا واوري په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا قهري الهي په جوش راغلی ژر محکمه
حاضر سو جبرائیل ها ساعت سلام یوکی او گویان سو حغدما رب واوردی د قوم مزمت را استولیا فرشتہ دستا پر لوری زمید د غرنو خزمت کم یو عذاب چی خوشوی پرنا پرمانو راجی پرید بلا واقعا کم یو عذاب چی خوشوی پرنا پرمانو راجی پرید بلا واقعا واوری پا غور دا نڑی مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا رحمت العالمین نبی ورت ویلا کران وړي دا خلق ایمان د پاک الله صدا ارزو امید لرما اولاد به بیا مسلمان ای ملنګ یار څومره شفقت دی رحمت دی نازولی جانان حزب الله جان دی مشفق پر انسانانو د منی او شکلا واقعا حزب الله جان دی مشفق پر انسانانو د منی او شکلا واقعا واوری په غور د نړۍ مسلمانانو د پاک رسول الله واقعا هغه سفر کې د طائف د سردارانو د جبر او جفا واقعا دا شعر خاص په خوښه د محترم ورونو هر یو لکه حجی مولوی اغا جان صاحب ملا جمعه ګل قادری بریالی اغا او نسیم اغا وړاندې سو د هر رنګ نعتونو او ویډیوګانو لپاره زموږ د دکان پته یاد ولرئ حافظ نجیب موبایل سنټر پښتون آباد میټا چوکټه مسؤل ورور دی حافظ نجیب